ځنګل کې شانو خپل زوی سره ژوند کولو. شانو ته یوازې ژوند خوند ورکولو. چې څوک به هم دې ځنګل ته راغلو شانو سره به ګاونډي کې جاله جوړه کا، نو بیا به شانو هغه مارغه دې ځنګل نه وشړلو. یوه ورځ طوطي ګل شانو جالې سره نږدې په ونه کې جاله جوړوله. نو بیا شانو هغه خواته لاړه شي او طوطي ګل ته ووایي: اوی هوی منحوسه، تا ته چا وویل په دې ونه کې جاله جوړه کا؟ دا ونه خو زما ده، بس ورک شه د دې ځایه، ګنې نو خیر به دې نه وي، ځکه چې ماته خو ژوند یوازې خوند راکوي. بس ته د دې ځای نه لږ شه او شاته مخ راوانړوې، داسې نه وي چې زه تا مړ کم. دې نه وروسته شانو طوطي ګل جاله چونچ سره ووهي او لاندې یې ګوزاره کړي. طوطي ګل ډېرې ژرې د وجې هغه ځای نه وتښتي. نو داسې څو ورځې تېرې شي. یوه ورځ مینه چړیا دې ځنګل ته راشي او په یو ونه باندې کښېني او بیا ووایي: ای واه واه، دا ونه خو ډېره مضبوطه ده او ښایسته هم ده. زه داسې کوم په دې ونه کې ځان ته جاله جوړوم او په دې ځنګل کې خو ډېر مارغان هم نشته چې زه دلته جاله جوړه کړم. نو زه به بیا په ډېرې خوشحالۍ سره خپل ژوند کوم. دې ویلو نه وروسته مینه چړیا خپله جاله جوړه کړي. شانو خو هغه ټایم خپلې جاله کې نه وي، ځکه چې هغه دانې په تلاش کې تللی وي. شانو راتللو نه مخکې مینه چړیا خو خپله جاله جوړه کړي. نو بیا ماښام شانو خپلې جالې ته واپس راشي. نو بیا ګل خان هغې ته ووایي: ماما مخامخ وګوره، هغې چړیا خو زموږ په ونه کې جاله جوړه کړې ده. دا چړیا اخر کوم ځای نه راغله. زه اوس ورځم او دی سره ګورم چې اخر دې چا نه تپوس کړی دی چې دا زما په ونه کې جاله یې جوړه کړه. اوس خو د دې خیر نشته. دې ویلو نه وروسته شانو د مینه چړیا خواته راشي. منحوسې چړیا، دا ونه خو زما ده، اخر تا چا نه تپوس کړی دی چې ته زما په ونه کې خپله جاله جوړه کړه؟ مینه چړیا چې دا خبره واوري نو هغه پوهه شي چې دا اوس ما په دې جاله کې نه پرېږدي. نو بیا مینه چړیا شانو ته دروغ ووایي: اورې غوسه کېږمه، زه خو صرف دلته نن شپه کومه، چې سهار شي نو زه به دې ځای نه لاړه شمه. ته هېڅ فکر مه کوه، ښځه صحیح ده، دا یوه شپه دلته وکړه چې سهار شي چې زه بیا تا دلته ونه ګورم، ځکه چې زه خو ځان سره نږدې ګاونډیان ماونډیان نه پرېږدم. په خبره پوه شوې که نه؟ دې ویلو نه وروسته شانو خپل زوی خواته لاړه شي. ګلونه ماشومانو، د کهاني په دې ځای ختمه شوه. د دې کهانۍ را روان پاټ موږ په بله ویډیو ورکوو. او که ویډیو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او مخکې شیر کړئ.